په 1915 کې د ریاست سوات د جوړېدو وروسته د ریاست باچا میګل عبدالودود المعروف باچا صاحب په 1930 کې د سکول جوړ کړ. سکول د باچا صاحب په نوم کېښودل شو. په دې سکول کې داخله اغوستونکی اولنی زده کوونکی سلطان محمد خان و. په تېرو سلو کلونو کې حدودیه های سکول نه ګڼ شمېر زده کوونکو تعلیم حاصل کړی او په لویو منصبونو یې خدمات ترسره کړي دي. د دې یو ډېر ځلانده تاریخ دی. د سوات د علاقې د ریاست سوات یو تاریخي سکول دی او د دې نه ډېر زیات عظیم خلک د دې ځای نه وتي دي. د تعلیم په میدان کې رڼاګانې هغه د تعلیم خوري کړي دي او ډېرو غټو غټو مقامونو ته خلک رسېدلي دي. د دې مخکینی تاریخ هم ځلنده دی او اوس هم دا د سکول چې دی نو په دې علاقه کې ښه بهترین سکول دی. په کال 1940 کې د دې سکول هډ ماسټر پی ایچ ډي سکالر ډاکټر محمد جانو چې د سکول د معیار اندازې د دې نه لګي. د دې سکول زاړه ودانۍ د ورس اینډ سروس محکمې د زلزلې د لاسه خرابه بللې وه او دغه زړه ودانۍ یې غورځولې وه او بیا یې دا سکول جوړ کړی و. د سکول استادان وایي چې څه کال هم د نهم او لسم په امتحان کې د سکول د ماشومانو 100% نتیجه راغلې وه. دا خو ډېر د فخر خبره ده چې د سوات دا لومړنی سکول دی چې د دې 100 کاله پوره شو او دا چونکې دارالخلافه کې و او دا د باچا صاحب په نوم باندې دی. تعلیمي معیار دا دی انشاءالله چې 100% زموږ رزلټ وتی دی او اوس هم زموږ د ټول سوات سټیټ کې چې دا کوم دغه د هغه وخت مطابق زموږ رزلټ ډېر ښه دی په ګورنمنټ سکولونو په نسبت باندې. دې سکول کې یو شمېر داسې زده کوونکي هم دي چې د هغوی پلار نیکه هم په دې سکول کې تعلیم حاصل کړی دی. په دې سکول کې زموږ والد صاحب هم سبق ویلی، زموږ نیکه هم ویلی دی چې موږ به هم فخر به کوو چې موږ به هم وایو دا یو ډېر ښه سکول دی، تاریخي سکول دی. زموږ چې 9 کې کوم امتحان ورکړی چې په دې کې 605 نمبر یې موږ اخیستی. په دې سکول کې جدید لایبرري د فزیکس، کیمستري، بیولوژي او د کمپیوټر ساينس جدید لیب موجود دی او د زده کوونکو د لوبو لپاره پکې د لوبو میدانونه او سامان هم شته. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سید شریف، سوات.